مراد تنګیوال درې دا شعرونه ډالۍ د اختر شعرونه درته وایم خو د هغې نه مخکې یو څو شعرونه را یادېږي چې حیران په دې یم چې په څه لیونې شوي حیران په دې یم چې په څه لیونې شوي یو بل یې مړ کو پښتانه لیونې شوي حیران په دې یم چې په څه لیونې شوي یو بل یې مړ کو پښتانه لیونې شوي په سپک ځمکه د یو بله ګولۍ وباسي مسلمانان خو سم پاخه لیونې شوي په سپک ځمکه د یو بله ګولۍ وباسي مسلمانان خو سم پاخه لیونې شوي په نه خبره به د بډې تمانچه وباسي ځوانان خو سکې ټول واړه لیونې شوي په نه خبره به د بډې تمانچه وباسي ځوانان خو سکې ټول واړه لیونې شوي لکه د مږې په بریدونو کې سوري وباسي لکه د مږې په بریدونو کې سوري وباسي دا مشران خو ټول سپیره لیونې شوي چا چې تمام عمر د مور غېږه کې ژوند کولو چا چې تمام عمر د مور غېږه کې ژوند کولو ساګره اوس هغه خواږه لیونې شوي د اختر شعرونه دي وایي کله اختر چې بس زمونږ کلي کوڅو له راشي یتیم د پلار قبر ته وجاړي سلګور له راشي کله اختر چې بس زمونږ کلي کوڅو له راشي یتیم د پلار قبر ته وجاړي سلګور له راشي ربه اختر دې وی ماشوم پکې یتیم چې نه وی خفه ولاړ وي په اختر کې چې میلو له راشي ربه اختر دې وی ماشوم پکې یتیم چې نه وی خفه ولاړ وي په اختر کې چې میلو له راشي خپلې مور یو مسافر ته په موبایل کې ویل بچیه راشه بس که تندر د پیسو له راشي خپلې مور یو مسافر ته په موبایل کې ویل بچیه راشه بس که تندر د پیسو له راشي اختر کې کونډه هم په خیر پسې بهر ته وځي خالي لاسونه بس واپس خپلو بچو له راشي اختر کې کونډه هم په خیر پسې بهر ته وځي خالي لاسونه بس واپس خپلو بچو له راشي اختره بس که مسافرو باندې بیا رانشي اختره بس که مسافرو باندې بیا رانشي ټبرې ځان لوي په کور کې جړېدو له راشي د مسافرو زړونه ولې داسې کلک وي مړه پردي وطن ته په اختر کې مزدورو له راشي د مسافرو زړونه ولې داسې کلک وي مړه پردي وطن ته په اختر کې مزدورو له راشي ښه کتلو چې غریب دلته د لوږې مړ شو کله چې مړ شي بیا یې کلی تماشو له راشي ښه کتلو چې غریب دلته د لوږې مړ شو چې کله مړ شي بیا یې کلی تماشو له راشي ساګره زار د مسافرو په اختر کې شمه د مون نه وروسته په خفګان خپلو دیرو له راشي مننه جی ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارک شي اډوانس اختر دې مبارک شي او چا چې نن اختر کړی هغوی ته د نننی اختر مبارک شي او چا چې سبانۍ اختر دی هغوی ته د اډوانس کې اختر مبارک شي ډیره مننه شکریه